سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت جامو کې به وي او د اختر شپې ورځې به مو په خوشحالۍ سره پای ته رسولي. دوستانو، زه بیا هم نن ورځ تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو کې دوستانو غواړم تاسو ته د هامسټر کامبیټ مایننګ وصلول د ټون کیپر وایلټ سره په سم او صحیح ډول در وښیم. نو دوستانو، ویډیو درته خبرو باندې درته ویډیو نه اوږدوم، راځو ځو ویډیو ته چې څنګه خپل هامسټر کامبیټ مایننګ د ټون کیپر وایلټ سره وصل کړو. ښه نو دوستانو، د هامسټر کامبیټ مایننګ سره د ټون کیپر وایلټ د وصلولو لپاره لومړی تاسو باید ټون کیپر وایلټ په خپل موبایل کې انسټال او هغه کې یو اکاونټ جوړ کړئ. تاسو د ټون کیپر وایلټ عکس په تصویر کې وینئ ملګرو، او همداشان دوستانو دغه وایلټ کې که په اکاونټ جوړولو نه پوهیږئ، موږ په تیره ویډیو کې په دغه وایلټ کې د اکاونټ جوړولو مکمله طریقه وښوده. نو د هغې ویډیو لینک تاسو ته لومړي کومنټ او ډسکرپشن کې ږدم، په هغې کلیک وکړئ، لاړ شئ دغه ویډیو وګورئ او ټون کیپر وایلټ کې د اکاونټ جوړولو په طریقه ځان پوه کړئ. کله مو چې دوستانو اکاونټ جوړ کړ، نو تاسو به هامسټر کامبیټ مایننګ راواستئ. بیا به راشئ د آیر ډراپ په برخه باندې به کلیک واخلئ. دوستانو، دلته چې مو کلیک واخیسته، دلته ګورئ کنیکټ یور ټون وایلټ، په دې به موږ کلیک واخلو. نو دلته دوستانو ګورئ، بیا هم په همدې برخه کلیک اخلو. نو دلته دوستانو دا ډول وایلټونه موږ ته وځيږي. موږ کولی شو دې سره دوستانو دغه وایلټونه وصل کړو، بیټ ګیټ ده او همداشان ټون هوپ ده، مای ټون ده او ټون کیپر ده، او همداشان موږ کولی شو ټرسټ او نور وایلټونه هم کنیکټ کړو. که چېرته موږ راشو کاپي آپشن ووهو او دغه لینک بیا د همغه وایلټ براوزر کې واسکو. خو بهتره دوستانو دغه ټون کیپر ده، دا ډېر ښه وایلټ ده د ټیلیګرام ایر ډراپونو او فری مایننګونو لپاره. نو همدا به موږ انسټال او جوړو. اوس به په همدې کلیک کړو، موږ مستقیم ټون کیپر ته داخل کوي. لږ په تمه کېږو دوستانو. ښه نو دوستانو، دغه د دې ته داخل کړلو. نو دلته دوستانو دا ډول یو صفحه راځي، دلته به همدا کنیکټ وایلټ آپشن باندې کلیک واخلو. دلته به اوس خپل د وایلټ کوډ یا هم که فنګر سره مو وصل کړی هغه به ورکړو. دغه د دا مو ورکړ، ډاون شو. نو دا وصل شو دوستانو. بیرته موږ هامسټر کامبیټ ته وروړي، دلته یو کوچنی لوډینګ اخلي، په تمه کېږو. نو دغه ده دوستانو، زموږ وایلټ هامسټر کامبیټ مایننګ سره په کامیابۍ وصل شو. اوس دوستانو که مثلا موږ غواړو دا وایلټ کله لرې کړو یا مثلا بل وایلټ ختم کړو، دا څنګه کې د ضرب نښه وهو، دا مستقیم ډول ډیلیټ کېږي. موږ بیا کولی شو نوی وایلټ وصل کړو. دلته ګورئ ټیک مار هم موږ ته راکړو چې ستاسو وایلټ وصل شو. که زه راشم ټون کیپر وایلټ ته، ټون کیپر وایلټ کې به دوستانو دلته راشو د براوزر په برخه باندې به کلیک واخلو. چې په دې مو کلیک واخیسته، دلته دا پورته ګورئ دوستانو کنیکټډ، په دې برخه به کلیک واخلو. دلته هم موږ ته ښیي چې ستاسو وایلټ وصل شوی که نه. نو دلته هم دوستانو چې یو دوه ځلې ریفرش ورکړو، دلته به هم راشي، خو زما لپاره فعلا رانه وسته او ډېر مهم هم نه ده چې دلته راشي. خو چې دلته موږ ته دا ټیک مار راکړو، نو نور زموږ وایلټ وصل شوی ده دوستانو. نو دغه د دې طریقه وه دوستانو چې په کامیاب ډول هامسټر کامبیټ مایننګ سره خپل ټون وایلټ وصل کړو. نو دوستانو، هامسټر کامبیټ یو بهترین مایننګ د امکان شته ده چې په همدې نږدې ورځو کې مایننګ ودرېږي او لانچ کار ترسره شي. نو څومره چې تاسو کولی شئ خپل ټوکن زیات کړئ، تر څو د غیر ډراپ نه هم د نوټ کوین په څېر بهترین عاید او ګټه ترلاسه کړئ. دغه زموږ ویډیو وه. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب، دغه ویډیو تاسو لازمي لایک کړئ. نور تاسو په خدای سپارم.